کې شهیدان وکړه زما په پرلت کې زخمیان وکړه نو بل دشمن کم دی د پاکستان جنډې پروژه ده توپک یې په لاس کې دی پر ما ګولۍ چلی ما وژني او زما داسې شهید د جانان په نامه چې هم یې وویشتي هم یې د زړونو کس په مخ کې د توپک په زور په ګریوان کې لاس وراچولی و پر روډ یې کشاوه دا پلیشې په کیله یې دننه کړي اوس دښمن څوک دی دا واضح ثبوتونه پراته دي واضح ثبوتونه دا پراته دي چې د دې قام سره یو پلانینګ تحت دا دښمني په مخه اخیستې ده داسې نه ده یو پلان دا جوړ کړی دی د هرې خوا ته وایې د هرې خوا د ده پر هر هغه کار باندې ستا حمله ده د ده کاروبار باندې ستا حمله ده موږ سره د دې پرلت په ناسته کې داسې پېښې وشوې چې د چمن هغه کاروباري مارکیټ چې د کاکړانو د منډۍ په نامه یادېده دې ته اور ولګېدی ټوله سرمایه د پښتانه کام پکښې وه دا کس نسو معلوم چې په کندهار کې کم هغه مارکیټ تجارتي و هغوی ته اور ولګېدی کس یې نسو معلوم چې په هرات کې کم تجارتي مارکیټ په هغه کې د پښتانه د دا کام سرمایه پرته وه کس یې نسو معلوم په لاهور کې اوسو په کوټه کې اوسو په کراچي کې اوسو ستا په هر بازار کې د پښتانه پر هغه کاروباري مارکیټ باندې هم اور لګېدلی دی د دې کام سرمایه سوځل سوې ده کس یې نه معلومېږي دا کام په ګولۍ ویشتل سوی دی د دې کام په زرګونو نه په لکونو شهیدان یې ورکړي دي د دې قاتل نه دی معلوم که موږ دا خبره وکړو چې د پاکستان په ازادۍ کې تر هر چا ډېر شهیدان د پښتانه کام وه تر هر چا ډېر په دې ازادۍ کې محنت پښتانه وکړي بیا ولې د ګردې دنیا له مخه اوله دښمني د پاکستان د دې پښتانه سره وسوله په هر هغه حالاتو کې ووایي